پښتونې و ټپه کوي چې مرګیه کور دې راته ښایه د زور دې نه یم په ننواتې به درځمه. موږ نن خبره غني خان بابا په 1914 کې د پښتون یو مشر فخر افغان بابا بچا خان بابا په کلی کې په چورساده کې پیدا شوی و. غني خان بابا یو د کړای و. د غني خان بابا یو زوی و او دوی لوریونې وي. د زوی نوم یې وه فریدون، د یوې لور نوم یې وه شندانه بیبي او د بلې لور نوم یې زارین بیبي. غني خان بابا په یو ټیم کې په دغه کې مختلف خصوصیات موجوده وو. غني خان بابا ډیر اعلی تعلیم یافته و. غني خان بابا د لندن، کاناډا او د امریکې د یونیورسټیو نه ډیګري حاصلې کړې وې. هغه د پښتو د ژبې سره سره انګلیش، اردو، عربي او فارسي ژبې هم زده وې او دغه ژبې به یې داسې ویلې لکه موږ او تاسې عام پښتو وایو، دومره مهارت پکې حاصل و. لکه مخکې مو تاسو له وویل چې غني خان بابا صرف یو شاعر نه و بلکې په هغه کې په ټیم باندې څه مختلف خصوصیات موجوده وو. غني خان بابا فلسفي و، مجسمه ساز و، پینټر و. وایي دا نه غټه خبره ده چې هغه ډیر عظیم شاعر و. غني خان بابا خپله ډیوټي خپله نوکاري پرېښوله او د خپل ژوند حقیقي ژوند طرف له رستون شولو. غني خان بابا د مردان په یو شوګر میل کې ډیر په غټه عهده باندې فایز و، دغه به ډیوټي کوله. غني خان بابا امریکا، لندن او کاناډا داسې خپلې زویونه پرېښول او خپل وطن نه راغللو او په خپلو پټو کې په یوه وړه جمپړې کې خپل وخت تېرولو. لکه څنګه مو تاسو له مخکې هم وویل چې د باچا خان بابا غني خان بابا زوی و او غني خان بابا یې د ټولو نه مشری زوی هم و. د باچا خان بابا ډیره زیاته ځمکه وه نو همیشه به باچا خان بابا عرف فخر افغان بابا به غني خان بابا له ویل چې د خپل ځمکه کور ژوند دا سمبول کا. خو غني خان بابا په جواب کې ورته دا ویل چې زه غني یم، د مو سره شیندل خوند کوي، دا کور دی ولی دی. ولی د غني خان بابا نه کشر زوی و، د باچا خان بابا دویم زوی و. نو غني بابا د 47 نه مخکې 1947 نه مخکې د پاکستان د ازادېدلو نه مخکې بر صغیر پارلیمنت د کم عمر ترین ایمنه هم ټاکلی شوی و او دا د پښتنو دپاره بلکې د دنیا دپاره ډیر د فخر مقام دی. زه دلته د هاشم بابر یوه خبره ویل غواړم. هغه به ویل چې غني خان بابا دومره ایډوانس دی چې چېرته 200 کاله پاس هم څوک روشي نو د غني خان بابا عرب ایډوانس نشي، ځکه چې د غني خان بابا کم سوچ و هغه ډیر وسیع و، ډیر پراخه و. غني خان بابا ټوله دنیا پیژني، هر څوک یې پیژني، خو د بدقسمتۍ د وجې نه موږ پښتانه خپل هیرو ډېر خلک یې نه پیژني. نو د دغې وجې نه موږ دا ویډیو جوړوو او دا منل شوې خبره ده چې په شعرونه چې ته کله وایي نو همیشه دویم شعر به دا د غني خان بابا شعر وي او ډېر خلک یې خوښوي شعرونه هم په پښتو کې، بلکې د پښتو نه علاوه په روغه دنیا کې داسې شعرونه ډېر کم میلویږي. د غني خان بابا د کم شعر نه به زه تاسو له د غني خان بابا د الله سره د مینې اظهار کولو کم شعر به زه تاسو له وایم. خو غني خان بابا په یوه زوی کې داسې هم وایي: د سپرلي شپه وه مستانه ستوري کېدل روښانه سپوږمۍ ولاړه ښکلي حیرانه لیونی سوال د خپل جانانه. په یوه بل زوی کې غني خان بابا وایي: زه په دې په هغه نه یم چې مسجد کا بتخانه ده چې جانان پکې اوسیږي هم هغه زما کعبه ده. د غني خان بابا جانان دا په هر زوی کې موجوده وي، یعنی الله تعالی دا په هر زوی کې موجوده وي. د دغه شعر نه یې تاسې اندازه لګولی شو چې غني خان بابا څومره په الله باندې مین و. په یو بل زوی کې غني خان بابا وایي: خدایا عقل راکا، خدایا پوهه راکا، زړګی مضبوط او سینه لویه را. دغه شعر کې غني خان بابا دا وغوښتېدو. په یو بل زوی کې غني خان بابا وایي: هر څه د رب هما د رب زه یو ماښام له راغلی یم. د غني خان بابا کم شعر به زه تاسو له بیانوم، ځکه چې غني خان بابا شاعري، د غني خان بابا ژوند دا مثال د یو سمندر دی. غني خان بابا دا د الله یو ولی کس و. د خپل دولت، مول، سیاست، خپل بادشاهت دا پرېښولو و د الله تعالی په محبت کې ورک شولو. دا د الله تعالی سره یو محبت کوونکی کس و. په دغه ټیم کې مولا د حمزه بابا یو شعر رویت شولو چې حمزه بابا وایي: زر مې د مجاز دی پرې یریږم ګنې عرش نه یو ګام هغه پرواز. یوازې دا نه چې غني خان بابا په ژوند کې ډېر خوشحالي لیدلې دي، د دا برعکس غني خان بابا خپل ژوند ډېر د ملنګۍ ژوند، ډېر د خفګان ژوند او ډېر د زیرتۍ ژوند هم تېر کړی دی. غني خان بابا د شپږو کولو و چې مور یې وفات شوله
او غنی خان بابا د دانه علاوه هم غنی خان بابا په جیلونو کې هم ډیر وخت تیر کړی دی. په حیدرآباد جیل کې هم ډیر وخت تیر کړی دی. لکه څنګه مو تاسو له وویل چې غنی خان بابا په حیدرآباد جیل کې ډیر وخت تیر کړی وو. نو په دغه جیل کې یو کتاب لیکلی چې هغه کتاب نومادو د پنجرې چغار. دا د غنی خان بابا ډیر مشهور کتاب دی. دغه کتاب کې ډیر خوندور ښه شعرونه شته دی. خاموکار تاسو له هم میلو شو نو دا کتاب لازمي یو ځل دې سره وکسو. د دانه علاوه د غنی خان بابا کلیات هم لازم دې سره وکسو. غنی خان بابا یو دانه چې مطلب جیلونه یې کټ کړي، تکلیفونه یې تیر کړي، د دا پیرې چې جلاوطني یې هم د خپل وطن نه کړې دو. د غنی خان بابا یو زوی و چې هغه نوم فریدون، لکه مخکې مو تاسو ته څنګه ویل، هغه د کیسون سره څه جګړه راغلې وه، نو کیسون بیا والی و. هغه بیا خلکو عدالت له راوستلو، چې عدالت له یې راوستلو نو غنی خان بابا جج له وویل چې دا مو موږ کړی دی. د دغې نه تاسو له پته لګي چې غنی خان بابا څومره یو نیک، یو بزرګ او یو نارمدیله انسان و. دا د غنی خان بابا سي مختصر غوندې تعارف و. غنی خان بابا پړواول، غنی خان بابا باندې خبرې لیکل دا د مونږ د وس کور نه دی، ځکه چې غنی خان بابا یو سمندر و. خبرې به ختمې شي خو د غنی خان بابا د ژوند، د فن و دغه د زندګۍ هغه ټول هغه به مونږ روزوی نه کړو، ځکه چې غنی خان بابا یو دریوب دی، هغه پړواول هسې وړه سینه نه غواړي. لکه مخکې مو تاسو ویل چې غنی خان بابا صرف یوازې شاعر نه و، غنی خان بابا فلسفي و، کلم نگار و، مجسمه ساز و او پینټر هم و. په دا شیانو باندې د مهارت حاصل کړی و. د آرت څخه پرېښول و د الله تعالی په مینه کې ورک شولو و خپل په یوه محدود زوی کې دغه وخت تېرولو. د دغې وجې نه به خلکو ورته لیونی ځکه ویل چې دغه به ځون له وخت تېرولو، نو د دغې وجې نه به بیا خلکو لیونی ورته ویل. د دغې وجې نه بیا د ده حرف هم لیونی شولو، لیوني باندې بیا مشهور هم شولو. او غنی خان بابا په آخر وخت کې د ناروغۍ د وجې نه په ریډینګ هسپتال کې زیر علاج شولو، علاج یې چالو کړلو. غنی خان بابا د دغه شعر نه هم تاسو له اندازه لګولی شي چې غنی خان بابا د مرګ نه نه ډورېدلو، ځکه چې په دغه شعر کې غنی خان بابا وایي چغې وایي اجل مولا ته اورې که نه اورې، چغې وایي اجل مولا ته اورې که نه اورې، تشه خاوره نه ده غني څنګه به شي خاوره. سره غنی خان بابا 15 مارچ 1996 کې وفات شولو، چې په 400 پوتمنځو علاقه کې خورې له وسپارلی شولو. دا و د غنی خان بابا په ژوند باندې هسې مختصر غوندې ویډیو کې. امید ساتم چې د ټولو ملګرو بیا خوښه شوي وي. موږ څوک یو چې په غنی خان بابا په دومره ستره هستي باندې موږ وګڼېږو، خو د خپل وس مطابق، د خپل علم مطابق موږ نه چې څه زده وو هغه هم تاسو سره شریک کړل. نو یقینا امید ساتم چې د ملګریو به خوښه شي، دا ویډیو به هم خوښه شوي وي. د ملګریو هم یو جهان مننه کوم چې دومره په کم وخت کې موږ له دومره ډېره مینه یې راکړله او دومره ډېر یې ونازولو.